سلامونه دوستانو، هیله ده روغ او جوړ او د صحت جامو کې به وئ. زه بیا هم تاسو ته د یو نوي ویډیو سره راغلم. دوستانو دغه ویډیو کې غواړم د ایس نیټورک په باره کې مکمل معلومات، نوي اپډیټ او هر هغه څه چې په دې نیټورک کې منځته راغلي دي تاسو ته په یو وړه غوندې ویډیو جوړه کړم او د دې ارزښت څخه تاسو خبر کړم. لومړی دوستانو تاسو به که چېرته د خپل دواړې کیوایسیانې کمپلیټ کړي نو ستاسو اکاونټ به دا ډول ویریفای شي. نو په دغه ډول ستاسو اکاونټ ویریفای کیږي نو خپلې دواړې کیوایسیانې ترسره کړئ چې اکاونټ مو ویریفای شي. دومن دوستانو ایس نیټورک 13 ورځ خپل اپډیټ ورکوي. تاسو کولی شئ دلته د بی ان بي ادرس ورسره کنیکټ کړئ. بی ان بي سمارټ چین ادرس به ورسره کنیکټ کوئ د څه نه؟ د اوکې ایکس والټ نه. دوستانو دلته ګورئ په خپله هم لیکلي دي چې صرف اوکې ایکس والټ نه د بی ان بي سمارټ چین ادرس ورسره کنیکټ کړئ. دا به څنګه کنیکټ کوئ؟ لاړ به شئ خپل اوکې ایکس صرافي به وضع کړئ. دوستانو کله چې مو خپل اوکې ایکس صرافي وضع کړه دا پورته ګورئ یو یې لیکلي ایکسچینج یو یې لیکلي والټ. تاسو به دا والټ وهئ، سمه ده؟ ایکسچینج به نه وهئ، هلته یې ویلي چې د والټ ادرس دا به ووهئ. دا ډول د دې والټ د که چا نه یې جوړ کړی والټ مو جوړ کړئ نو دا ډول والټ دلته به تاسو څه کوئ؟ دغه ځای ګورئ دا به پورته کش کړئ، پورته خواته به یې کش کړئ. دا ډول دلته ګورئ کرنسیانې وازیږي. دغه وینئ تاسو دلته بی ان بي په همدغه باندې به کلیک کړئ دوستانو او بی ان بي سمارټ چین ادرس ده. نو دلته به په دې پورته ګورئ تاسو ته لیکلي دي بی ان بي چین، نو په همدغه باندې به تاسو کلیک کوئ. نو دلته ګورئ بی ان بي سمارټ چین مای بی ان بي سمارټ چین ادرس همدا به را کاپي کړئ دوستانو. مثلا په دې سنډه کلیک کړئ کاپي کیږي. را به شئ اوکې ایکس یا ایس نیټورک ته مو ایس نیټورک ته به راشئ د خپل ادرس به مو ورته ورکئ او همداشان یو څه نور معلومات په دې هم درته درکوم کله لانچ کیږي او څه ډول په څه قیمت لانچ کیږي ټول معلومات درکوم. دلته به راشئ د خپل ادرس به ورکئ ورته. نو دوستانو دلته به دا ادرس ورته ورکئ. دغه ده را به شئ په تایید باندې به کلیک کوئ، خپل ادرس به پکې تایید کوئ. دوستانو زه راځم په تایید کلیک کوم. نو دلته تاسو ته وایي به یا مطمئنه یې چې همدغه ادرس ورته ورکئ. نو که غواړئ ادرس ورکئ تایید باندې به کلیک وکوئ. نو دغه د ستاسو ادرس هم په دې کې ثبت کیږي ملګرو. او کله چې د دې وډرا آزاده شي نو بیا د هغه وخت تاسو کولی شئ دغلته ستاسو والټ ته ډایرکټ ایس نیټورک مو وډرا شي. نو دغه په دې ډول و دوستانو د ایس نیټورک سیستم او راځم یو څه نور معلومات هم پې درکوم. دوستانو ایس نیټورک 13 ورځ نوي معلومات وړاندې کړل چې دغلته یې تاسو ته درکوم. نو په دغه کې ډېر معلومات راغلي چې په دري ژبه باندې دي. نو ملګرو زه به دا تاسو ته په پښتو باندې ترجمه کوم او وبه وایم چې دا څه معلومات دي. دوستانو راځم تاسو ته د لومړۍ برخه مقاله وایم چې په دې کې څه راغلي. دوستانو دی وایي چې تاسو خپل ایس نیټورک کې د بی ان بي ادرس سلیکټ کړئ، یعنې خپل هغه ادرس مو ورکړئ او د ایس نیټورک کوم کوینونه چې دي دغه به د جون په میاشت کې یا د ژوینیا په میاشت کې په دري ژبه دلته لیکلي. نو د دې ماینټ وازیږي او 10% ایس نیټورک به ستاسو والټ ته په مستقیم ډول هره میاشت کې دلته په خپل هم لیکلي د مثال په ډول وایي که تاسو 9000 ایس لرئ هره میاشت به ستاسو والټ ته 900 ایس ټوکن په هره میاشت کې تاسو ته لیږل کیږي. هره میاشت به 10% ستاسو ایس نیټورک چې دي ستاسو والټ ته لیږل کیږي. او دلته هم دوستانو یو بله مقاله یو څه اضافي معلومات دي چې دوی وایي چې موږ خپل د ماینټ په لاره اچو او د بی ان بي په شبکه باندې نو وایي موږ غواړو یو امن اکو سیستم را برابر کړو. نو دوستانو دغه د ایس نیټورک یو څه مهم معلومات ول چې دی به 10% ایس نیټورک د موږ والټ ته په مستقیم ډول هره میاشت کې لیږي او د جون په میاشت کې به دغه کار شروع کیږي. نو کوشش وکوئ دغه نه ګټه واخلئ. او د ایس نیټورک قیمت څه ده دوستانو؟ نو تر اوسه خپل ایس نیټورک اعلان نه ده کړی مستقیم ډول چې قیمت به څو وي، خو په ځینې ځایانو کې څوک وایي چې $1 او پورته به یې $1 نه به ښکته. لکه دلته ګورئ ایس سی ای نیټورک 1.23 سنټه. نو ممکن په ښه قیمت کې لانچ شي دوستانو. دلته هم تاسو وینئ چې ایس نیټورک په ډېر ښه قیمت کې ورسره لیکل شوی ده. او همداشان دغه د ایس نیټورک لخوا چې کوم معلومات په لومړني وخت کې ورکړل شوي نو دوی ویلي و چې ایس نیټورک چې د 2024 اکتوبر په 9 تاریخ باندې د ماینټ وازیږي او همداشان په هر ایکسچینج کې به د لیست یا لانچ کیږي او وډرا به هم ازادیږي. نو ممکن دا ټایم مخې ته راسي ټایم راکم کی. نو کوشش وکوئ خپل مایننګ ته وده ورکړئ او همداشان چې اکاونټ نوی جوړ کړئ د لاسه یې مه ورکوئ. دا یو معتبره پروژه ده څنګه چې مو وویل. نو دوستانو څنګه چې مخکې تاسو ته په هر ځای کې مختلف قیمتونه دي. لکه دلته ګورئ یو ایس نیټورک 15 سنټه په کوین بیس صرافي کې. نو څنګه چې مو ویل د هغې نه ګټه واخلئ. د هغې کې د اکاونټ جوړولو مکمله ویډیو لینک چې ده زه په لومړي کومنټ کې تاسو ته ږدم چې څنګه ایس نیټورک کې تاسو اکاونټ جوړولی شئ.
او اوس راځم دوستانو یو څه د اس په اپلیکیشن کې یو څه مهم څیزونه نور تاسو ته ښیم. دوستانو یو مهم څیز چې زه تاسو ته غواړم وښیم د اس نیټورک سپیډ ده. چې دغه سپیډ موږ څنګه ډېروو. مثلا ګورئ په ساعت کې ماته 15 اس کوین راکوي. دا سپیډ ملګرو په 2 طریقو ډېرېږي. یو به تاسو راشئ دا علامه به ووهئ د مایننګ. دلته ګورئ یو آپشن ده د سرمایه ګزارۍ. که په دې موږ کلیک کړو دوستانو خپل د اس نیټورک په سټیکینګ ولګوو. لکه که تاسو پای نیټورک کاروئ پای نیټورک کې هم داسې یو آپشن ده. تاسو کولی شئ خپل پای نیټورک په سټیک ولګوئ تاسو ته ګټه درکوي. نو دلته هم دی وایي چې تاسو مو اس نیټورک په سټیک ولګوئ نو موږ تاته ګټه ډېره درکوو. دی لومړني سر کې کال ده. مثلا غواړئ 100 کالو لپاره اس نیټورک په سټیک ولګوئ. 1 کال 2 کاله 15 کاله څومره چې ډېر ولګوئ مونه ګټه ډېره ده. مثلا 100% اس نیټورک 10%، 1% 100%. که چېرته 100% اس نیټورک تاسو په سټیک ولګوئ تاسو ته په 2.5% ګټه دا درکوي. یعنې په هر ساعت کې شاوخوا 50 اس نیټورک. نو د سټیکینګ ملګرو بیا دا داسې ده که تاسو په سټیک ولګوئ تاسو بیا نشئ کولی خپل اس نیټورک مخکې له 15 کالو نه وډرا کوئ. دې ته مو هم پام وي دوستانو چې دا په نظر کې ولرئ. او بله طریقه خپل د سپیډ زیاتولو لپاره انوایټیشن ده ملګرو. ته ګورئ تاسو ته لیکلي دي ستاسو ټیم یا ریفرال دې ځای کې. نو تاسو کولی شئ خپل لینک شیر کړئ خپلو دوستانو سره. او کله چې تاسو لینک شیر کوئ ستاسو لیول پورته ځي. مثلا دلته ګورئ د ما په لینک 15 کسه جوین شوي دي. لیول 1 کې 1 لیول 2 کې 40 او د ما لیول چې ده دوستانو دلته ګورئ 8 لیول کې ما. نو دغه ډېر مهم تغییرات ول چې په اس نیټورک کې راغلي وو. او د ادرس سیف کول مې هم درته وښودل. نو ممکن دوستانو دا ډېر ژر حتی مخکې له وخته لانچ سي او عامه صرافیو کې لانچ شي. لومړنی سپانسر چې ده د اوکې ایکس صرافي ده چې هغوی ویلي چې موږ دا کوین لانچ کوو. نو کوښښ کوئ له دغه نه ګټه واخلئ او د چا په خبرو پسې مه ګرځئ چې دا ګټه نه لري یا د افریشیان په درد نه خوري. نو یو خو دا ده چې موږ ته کوم تاوان په دې کې نه رسیږي. دوم دا که چېرته دا حقیقت شي موږ ته ګټه راکوي. که حقیقت نه شي تاوان موږ ته نه راکوي. نو کوښښ وکوئ ګټه ترې واخلئ. د اکاونټ جوړولو مکمله طریقې لینک په لومړي کومنټ کې تاسو ته ږدمه. بیا هم د چا مشکل کوم سوال هم کولی شي ما ته په ټلګرام کې میسج وکړئ. نو نور تاسو په خدای سپارم. ښه وخت درته غواړم.